سلامونه مینوالو، تمه ساتم چې روغ رغ او خوشحاله به وي، د صحت جامه مو برتن وي. د مخکې په شان نن بیا در سره یو افسانه شریکومه، بلکې افسانه نه، زمونږ د معاشرې یو تریخ حقیقت در سره شیر کومه، او تمه ساتم چې تر اخره را سره مل پاتې شي او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړي، تر څو چې ټول ترې استفاده واخلي او د دې حقیقت نه خبر شي. د دې افسانې لیکونکی دی عالم خان عالم صاحب او موضوع ده هجړه. دا زما سره چې کم هلک تصویر دی دا هجړه یعنی ترانسجنډر دی. داسې وشوه چې زه د ملګري په سکار پسې چکدرې بورډ ته تللی وم. په واپسې کې 1 بجه وه، زه ډېر وږی شوی وم، نو سید محمد میانو والا ته مې ګاډی ورستون کړو او ځان له مې څه مناسب میان ووی. ژمی و، بهر په کټ کې کېناستم. په دې دوران کې یو بل موټر زما د موټر خوا ته ودرېدو او 1-2 هجړاګان او یو ډریور ترې راکوز شو. هجړاګان په مخه دننه په هوټل کې هغه د خوراک جمپړې ته ننوتل او ډریور زما خوا ته کټ کې کېناستو. ما خوله ور واچوله چې دا نایکان دې دننه ولې لاړل، خو دلته بهر به ناست وو نو څه خبرې اترې به مو سره کړې وي. هغه ویل چې نه، دوی بهر نه کینی، بیا خلک راټولیږي او دوی تنګوي او کله کله پکې څوک زورور دوی زمانه اوچت هم کړي. ما ورته ووی چې یو خو ډېره یخني ده، دوی به دننه ډېره یخني کیږي، او بل زه غواړم چې د دوی سره د دوی پر ژوند ژواک خبرې اترې وکم. ډرایور دننه ورغی او څه ګورم چې دواړه زرک برک د کالو پترو ډک راووتل او زما سره په کټ کې کېناستل. دا یو لږ د عمر نه ډېر و او دا بل ډېر کم عمره و. ما ورسره اول خپل ادبي تعارف وکړو او بیا مې د دې کشر نه تپوس وکړو چې ته پیدایشي هم داسې هجړه یې که نه وروستو بیا هجړه شوې. هغه وی چې زه د دې لنډې تاڼې اوسیدونکی یم، زما خپل نوم شهزاد دی، خو اوس په دې خپل مد کې مې نوم سویټي دی. زما پلار ښه د کلي شتمن او په 2 کسانو کې یاد سړی دی. زموږ خپل باغونه او جایداد هم ډیر دي. زه په ټولو خویندو وروڼو کې د ټولو نه کشر یم. زه د وړوکوالي نه ډیر ښایسته وم چې لږ رالوی شوم او پلار په نږدې سکول کې داخل کړم، نو په سکول کې به خپلو ملګرو ډیر تنګولم. ما مې پلار ته ووی چې زه نور سکول ته نه ځم، ما خپل ملګري او په لاره کې د چم ګاونډ هلکان ډیر تنګوي. پلار مې سکول ته را سره لاړو او استادانو ته یې شکایت وکړو چې دغسې چل دی. د هغې سره زمانه د کلاس ملګري کلار شو. زه قابل هم ډیر وم او هر کال به په سکول کې فسټ راتلم. زما دغه سلسله د 10م جماعت پورې جاری وه، خو زه په خپله خوښه هم او پلار مور په مې هم بهر نه پرېښودم، خو په ما کې دا اثرات د ماشوموالي نه وو. ما به چې حجرې ته چای راوړه نو لوښي به رانه مات شو. زما به د خویندو او زنانو ناسته ولاړه وه. که بهر به دکان ته مور پلار ولیږم نو دکاندار ما به تنګولم او قسمه ډیمانډونه به یې رانه کول. د خلکو دې رویې زه تر دې حده د کور پورې محدود کړی وم. په 9م جماعت کې مې راله پلار یو هلک د ټیوشن دپاره ونیو، خو د هغه هم ماته نیت صورت ښه نه و او د ټیوشن په ځای به یې راسره خرابې خبرې کولې. کله چې ما 10م جماعت پاس کړو نو د تاڼې په ډیګري کالج کې داخل شوم. په ړومبې ورځ بلا هلکان زما راتاو شو چې ډېر ښایسته چرګ راغلی دی او زما سره یې جسماني پولینګونه شروع کړل. زما په وجود کې د دغه جسماني چیړ چاړ سره ډېر چینجز را څرګند شول او زما تګ او لهجه د هجړاګانو شوه. پرنسپل صاحب له رپورټ لاړو او زه یې راوغوستلم. زما ډېر
منت باوجود یې زه د کالج نه خارج کړم او د کالج په ګیټ یې دننه په راتلو سټریک بندیز ولګاوه. زما وروڼو او خویندې ډېر خفه وو چې دا په تا څه چلو شو. ژوند و تېرېدو. یو ماښام زه مور خپلې کمرې ته بوتلم او په ژړا شوه راته چې بچیه دې وروڼو دې ستا د مرګ پلیننګ جوړ کړی دی او تا په دې خبره وژني چې خلک ورته ستا پیغور کوي. نو ما ستا جامې پیزار وغیره راټول کړي او ته هم دا اوس د کوره وتښته. ګنې دا وروڼه دې بېګاله ژوندې نه پرېږدي. زما د خپو لاندې ځمکه وتښتېده او مور ته مې په ژړا شوم چې زه ځم نو اخر چرته به ځم. زه خو بهر اډو وتلی نه یم، نه راته سلار ګودر معلوم دی او نه راته د څه خاریې پته شته. مور تسلي راکړه چې بس فلاینګ کوچ ته وخیژه او ورته ووایه چې پېښور ته مې یوسه. په دې دوران کې زما کشره خور چې اوس په فلاني خان واده ده را دننه شوه او زموږ سره په ژړا کې کېناسته. هغې هم راته وویل چې رورې دې بېګاله وژني، سلا یې کړې ده او بس وتښته. زه په میر ماښام سره د 2 جوړو جامو د کوره روډ ته راووتم. په لاره کې یو 2 کسانو رانه تپوس وکړو چې شهزاده په دې ټایم چاله ځې؟ خو ما پرې صفام غرض ونه لرلو. ما او مین روډ ته راووتم. په زړه کې ژاړم چې زه به په دې توره شپه چرته ځم. ما ته خو هیڅ نه دی معلوم. په دې کې یو کوسټر راغی او زه د تانې د بایپاس سره وروختم. هغه کوسټر کې ټول ناست خلک زما د ښایست په تماشه وو، خو زما د زړه نه هیڅوک نه و خبر چې په ما څه تېرېږي. په لاره راته خلکو داسې خبرې وکړې چې هغه زما دپاره ناشنا وې. د شپې 10 بجې وې. د مردان په اډه کې د کوسټر کوز شوم او مور خو راته پېښور یاد کړی و. نو د پېښور یو فلاینګ کوچ ته وختم، خو شپه وه نو چا ډېر ونه لیدم چې شهزاد خپله خبره دې ځای ته راورسوله. نو میانو والا ویټر زما او د هغوی میان راوړل او ویټر ووی چې نایک وایي چې دننه کښېنې لیوي والا بیا مونږ په عذابوي. ما ورته د هر څه ذمهواري واخیسته چې دا ټول لیوي والا ما پیژني، هیڅ پروا مه کوئ. میان خوړل مو شروع کړل، خو زما خواته بیا میان خوړل چرته کېدل. غونې را باندې زیګ شو او د شهزاد د بې اسرې ورځ به مې مخې ته ودرېده. خیر په شریکه مو روټۍ وخوړه او قهوې اډر مو ورکړو او ما د شهزاد د ژړغوني شان کتل چې ته خپله خبره جاري ساته. دا به زه چرته لیکم او کېدی شي ستا د کلي خلک ستا د وروڼو په دې بدنیت خبر شي. شهزاد یو څو سویلې وکړو او ما ته یې بیا خبره شروع کړه او راته یې په یره ووی چرته د دې نه زما ګورو خبر نشي. ما ورله حوصله ورکړه او شهزاد خپله خبره بیا شروع کړه چې د پېښور په لویه اډه کې کوز شوم. نو حیران وم چې زه اوس څه وکړم او چرته لاړ شم. زما په لیدو یو څو اوباش هلکان زما خواله راغلل او راته یې ووی چې زه چې ځو. خو ما انکار وکړو او دغه شان دا سلسله جاري وه او دې حد ته ورسېده چې زما غیر چاپیره 15 رکشې راتاو شوې او سټارټ به ولاړې وې او هر یو رکشې والا به ما ته اشاره کوله. ملګرو، د نن خپرونې ړومبې برخه په دې ځای پای ته رسي. امید دی چې خوښه شوې مې به وي او تر بلې خپرونې پورې راسره مل پاتې شئ. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. د لوی الله په امان.